ډیر خلک سم شو قسم نشو ډیرو خلکو توبې وکړلې هغه زمرکټ هم توبه وباسله تا ملا سره ټکر وخه ها تا زه حیران شوم هغه هم وایي چې توجه او دا توجه دا چغه ویل دا چا کار نه دی په بله ورځ بیا اواز نه خته ما داسې کار کړی دی وروجې مې غوړې خوړلې دي وایي بس یې بس کړي وروجې مې خوړلې غوړې مې خوړلې ځکه مې اواز ناست دی ما دا چغې هر څوک نشي والی بهرحال فرشتو د لا علم اظهار وکړ د الله سټینډر معیار منقبت فضیلت رفعت آدم علیه السلام ته ورکړه چا ته ورکړه او مونږ ته پې فخر دی مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو د چا اولاد یو ڈارون وی انسان پہلے بندر تھا ڈارون سے ہوئی ڈارون ہوئی پروفیسر سے سنو تو پس تنخواہ لی ڈارون ہوئی انسان پہلے بندر تھا کیا تھا دا ڈارون نظریہ دادا وی انسان پہلا بندر ہو نچے دا کم کس دا کورس پڑھا ہوئی دا سبجیکٹ اور سر دی چی انسان پہلے بندر تھا پدی تنخواہ لی اسے گپ کی ورطہ ہوا ہے چی اے بندر کے بچے خوشحالہ بشی کہ خفا بشی بولو 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 بندر کے بچے سنو ہم بندر کے بچے نہیں ہیں ہم آدم کے اولاد ہیں ہم اولاد آدم ہیں او دا آدم علیہ السلام پشان منگ طول فخر کو کنکو دا پلار پشان با فخر کے کنا او بندر والے دی پا بندر پخر کئی بندر پیجنے کنا آغا پا خوانی بندر او دا 2021 بندر سمجھنے والے سمجھتے ہیں پرشتو سر نو اللہ چے علم ورکنوی پرمین اسجدو لی آدما او پاکانو پرشتو چاہتا سجدو کے یو مربوط کے سو یاتون دی زر روائم چاہتا سجدو کے آدم علیہ السلام تا طول سجدو کڑا تعظیم یوکو احترام یوکو دا سجدہ عبادت پنیت نوا دا عبادت پنیت دا ربنا الہ بل چاہتا سجدہ جائز ہو میرے نبی نے فرمایا من سجدہ لغیر اللہ فقد اشرکا چاہتا دا اللہ نے الہ بل چاہتا سجدہ اکڑا مشرک شو وائے سشو ومن نظر لغیر اللہ فقد اشرکا چاچ دا اللہ دا نوم نا علاوہ پا بل نوم بانے منخت اکڑا مشرک شو ومن خلفا لغیر اللہ چاچ دا اللہ دا نوم نا علاوہ پا بل سبانے قسم اکس شو مشرک شو آدم علیہ السلام دا سجدہ دا تعظیم وکم ہوا تولو سجدہ اکڑا اللہ ابلیس کم خیرن انکارو کو کم خیرن ابلیس انکارو کو تاستا پتر ابلیس انکارو کو لیکن وہ راجی سے پہلا سجدہ جبرائیل اکڑا دویم سجدہ میکائیل اکڑا بیاور پسی پہل کی تعظیم احترام کی نچے دا علم والا چاہ احترام اکو بیاولا انام پکار دی سپکار دی اوکے دا علماء قدر اوکے دا علم والا احترام اوکے ہاں پہلا سجدہ پہلا تعظیم پہلا دا اللہ حکم چاو منو جبرائیل تو رب نے انام کیا دیا سنو انام ورکم پرائز یہ اگورا انام اگورا تمغی جرت اگورا توجہ انام دا ورک چی او جبرائیل علیہ السلام ستا انام دا دی چی دنیا تا سمر پیغمبران لیگم اگا پیغمبران تا وحی اوڑل روڑل دا ڈیوٹی میں تا لدار کڑا پرشتو تا وحی چا روڑی انبیاء تا وحی چا روڑی انبیاء تا پیغمبران تا وحی چا روڑی اور دویم سجدہ اکڑا میکائیل لے اگا مرتبہ ورکڑا توجہ دا میکائیل علیہ السلام پا تندیبان قرآن دا الحمد نواخل دا لورناس پوری اللہ تعالی منقشت دا کریڈٹ تا سر قرآن دے دا دی امت قرآن دے دا میکائیل پا تندیبان دے الحمد نواخل پوری قرآن دے دا علم چاچی دا علم والا احترام اکو بی اللہ عظمت ورکی رفعت ورکی شان و شوقت ورکی دیو جنا مونگ دا علم احترام اکو او قرآن کتاب صرف نہ دے تورات کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ لیکن قرآن کتاب اللہ دے بولو کلام اللہ دے کتاب اللہ دے بولو کتاب اللہ دے بولو کلام اللہ
د چا کلام زه چې خبرو کوم رفاق قاری صاحب زما کلام دی ته چې خبرې کې ستا کلام دی بال پاسې دیگر ډاکټر چې خبرې کوي ډاکټري بیانوي انجینر چې خبرې کوي انجینرینګ بیانوي ساینسدان چې خبرې کوي ساینس بیانوي سیاستدان چې خبرې کوي سیاست بیانوي چې څنګه می هغه سی جی چې څوک څنګه هغه شان خبرې کوي توجه ساینسدان ساینس بیانوي سیاستدان سیاست بیانوي فقیه فقاهت بیانوي پھر توجه قرآن دا رب کلام دے سنگ چھ زما رب دے دا سے کلام ہم دے رب کریم دے قرآن کریم دے رب عظیم دے قرآن عظیم دے رب مجید دے قرآن مجید دے رب عزیز دے قرآن عزیز دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے رب حفیظ دے قرآن بولو بولو رب حفیظ دے قرآن قرآن محفوظ الفاظ محفوظ معنی محفوظ تشریح محفوظ قرأت محفوظ لہجہ محفوظ تجوید محفوظ زبر محفوظ زیر محفوظ پیش محفوظ ہاں قرآن زبر پسے سوک زیر نشی ویلی زیر پسے سوک زبر نشی ویلی چاکدہ قرآن زبر پسے زیر ہوئے زیر پسے زبر ہوئے واو خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر اور زبر میں فرق نہیں لا سکتا خپل زیر اور زبر تباہ و برباد شي وای قرآن کې څوک فرق راوستلی شي دی وجه قرآن محفوظ دی الفاظ محفوظ دی د قرآن لهجه محفوظ ده د قرآن تجوید مونږ چې کوم وخت کې سکول کالج کې مونږ به انګلیش زده کوو نو مونږ به انګلیش داسې زده کوو ټي ایچ ای دا اواز کوي دی ټي ایچ ای څه اواز کوي ټي ایچ ای دی ټي ایچ ای نو زمونږ وخت کې اوس ماشومانو ماله جواب راکړه زما چې کوم مقصد دی هغه وي ټي ایچ ای دی مونږ به وي چې ټي ایچ ای دا اواز کوي دی ما سره ورځې مخکې یو سټوډنټ ته وي ما بیټا وایا ټي ایچ ای څه اواز کوي ما ته وي ټي ایچ ای دا ما ورته ټي ایچ ای دی هغه ما ته وي ټي ایچ ای دا ما ورته وي دی دا برټش لهجه ده لکه انګلیش چې انګریزي زده کوو نو د انګریزي لهجه هم زده کوو تا د دین دا جوړه کړم او قرآن په پښتو کې دی پښتو کې به وایو څه کې دی ها په څه کې دی څه کې دی چا پکې وي پښتو کې دی څه کې دی څه کوم توجه مولا بجلیګر صاحب خو پیژنې که نه زمونږ د ټولو مولیانو ټرانسفارمر الله دې مغفرت نصیب کړي تیرا ته تلو یو قاری سے پسې منځ وکړه امام پسې توجه بل شانتې قرآن وي وی هغې ته مې چې دا د څنګه قرآن وي وی هغې راته وي چې دا یې تیراوال قرآن وي تیراوال قرآن په عربی کې دی اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن په عربی کې وایي لہذا قرآن د قرآن لهجه زده کوو به انشاءالله مساجد مدارس مراکز آبادو به انشاءالله